پاکستان کې مسار چاو سره زبردست پراټي پیږي او بیا به چې 10 بجې شوي بیا به چای او پراټي او بیا به غرمې ډوډۍ بیا مازدیګر کې بیا تورې شی ډېره مزه یې کوئ پیږي دلته نه او بیا د شپې بیا ډوډۍ نو خوراک در خوراک نو تاسو وایئ دا جنت کې خو مړه به دا خو 2 ټیمه دی لوږې نه به مړه شو په روژه نه نو بکرتن واشیا یا لکه هلته روژه نه وي دا 2 ټیمونه ځکه یادوي چې د عربو عادت دا چې بهترین خوراک یې کوم و چې خواري به پکې کوله او دوی ته د طعامونو نه محبترین او خوندور خوراک هغه دا 2 ټیمو پیږي چې یو ته به بکور وي او بل ته به دی عشي وي نو ځکه الله تعالی ذکر کړه الله وی جنت ته چې لاړ شئ که نه د عربو ستاسو خو دا 2 ټیمه خوراکونه ډېر درته محبوب دي دا به هم درته پکې ملاویږي اولیاء او بزرګانو ته الله تعالی یو خپل مقامات ورکړي دي ښه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی هغه ته یو سړی راغی شادو ورسره وه څه شی شادي پیژنې او دا چې چا سره شادي ده د ګرځئ او ګډئ خلکو ته هغه بیا ورته روپۍ ورکوي شادي ورته ګډه کړه شادیوان ورته وی چې صاحب روپۍ راک هغه روپۍ خو نشته ویلې نه ما تکلیف وکړو نو وی څه خو دې را نه کړه که نه نو وی سیل دې وکړه که نه سیل دې ونه کړو وی نو راشه چې زه هم در باندې سیل وکړم وی دا امسا خخه که او دا شادي ورپسې وتړه چې وی تړه که نه په مخ یې ورته لاس راکش کړو نو ده چې سترګې وغړولې نو یو بادشاهۍ کې و دا شیونه زمونږ او ستاسو ذهن کې ځکه نه غورځېږي چې د بازار کې ګرځېدلې نه یو که نه اولیاو جدا خبرې دي ښه داسې ځای کې و چې د خلکو بادشاه مړو او د بادشاه انتخاب یې کو جومات کې نو یو سړي سره مارغه و وی دا مارغه به خوشي کو د چا په اوږو چې کېناستې دوه به بادشاه چې مارغه یې خوشي کو د ده په اوږو کېناست هلکه ته څوک یې وي زه مسافر بیت یې دریم کرت وی زه بس چې الله بادشاهي درکړي نو بادشاه سو سم زبردست والکه چې شادي ګړی دومره غریبې او باچا شي بد داسې واسکټ به یې وهه راوهه او زبردست تکبر پکې راغی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ورغی چوکیدار ته وی تاسو ورته بادشاه وایئ زه ورته شادیوان وایم دته غاږ که چې کار د سره دی هغه ورته وی سمه خوله خوځوه بادشاه ته دې شادیوان وی وی ته خو ورته ووایه که نه چې ورغی صاحب یو ملنګ راغلی او وی دی شادیوان دی ویله راپرې نه دي زما پلار هم بادشاه و زما نیکه هم بادشاه و موږ ټول سلسله بادشاهان یو دا ساده دی چې داسې خبرې کوي خو په یو طریقه دی وردن نشو ورته وی والکه تا چې شادي ما ته ګډه کړه او روپۍ دې رانه غوښتې او ما درته وی څه دې را نه کړو او تا وی سیل دې وکړه نو په مخ مې درته لاس راکش کړ نو دا بادشاهي سیل دی که نه ته ولې وایې چې زه شادیوان یم وی زه خپل کار کوم ما شادي په زندګۍ کې نه دی ګډ کړی او نه زه تا پیژنم ویل رانږدې شه چې رانږدې شه په مخ یې ورته لاس راکش کړ وی سترګې وغړوه چې وی که ته خپل شادي سره ولاړو ویلې واخله دا د امسا او دا د شادي یاره صاحب وی غلطي وشویل دا خبرې نشته ځه انسان کې غټ مصیبت دا دی چې دته الله تعالی نعمت ورکي دی بیا حالت بدلی هغه حالت نه چې په وخت د ورکړه د چا کی د نعمت کی ها دا مولوی صاحب واحد تصوف دی او واحد سلوک دی چې دا الله تعالی دا سړی د تکبر نه بچ کوي صوفیه کرام اهل سلوک والا څومره عاجز طبیعت دی دا د دې اولیاء او د بزرګانو د دې سلسلې برکت ته ګوره ها نور علم هم سړي کې تکبر پیدا کوي مال جاه عرشه مونږ ته به استادان وی چې علم وکړو نو بیا لږ غوړ کوي سپورې مه پرېږدئ مونږ یې څنګه غوړ کړو وی د اولیاو د بزرګانو نه ذکر والی د اولیاو بزرګانو نیکانو خلکو سره کښېنئ نو علم به مو غوړ شي مزه به وکړي
بیا چې مسئلې کوي خوند به کوي چې خبرې کوي او چې دا پکې نه که نه نو هر وخت به غوسه او خر دجال هم راوستی دی او د سړي زامن نه یی نن به مو د سړي زامن کم دا خو غلطې خبرې دي ولکه داسې مه کوه دا غوړ که همدا خبرې وکړه خو ښایسته پاکې خبرې چې د خلکو اصلاح وشي او ته چې جنګونه کوې او کنځلې کوې دا خو صحیح کار نه دی مفسرین وی ابتدا د بوتانو عبادت چې دی هغه د نیکانو د مرګونو نه شروع شوی وه دوی کې به چې نیک سړی وفات شو ډېر به ورپسې خفه او غمجن به وژړل به ورپسې چې خخ به که قبر ته به ورته ناست دا وفات دا شیطان ډېر په الفلام دی دا سره چلو که ښه دا ورته وی چې کم سړی وفات شي او قبر کې خخ کوي تاسو خو ژاړئ خو هغه خو درته نه ښکاري کله چې نیک سړی وفات کېږي د هغه نه عکس وباسئ په یو تیږه کې او بیا دغه تیږه د دې قبر سر تږدئ نو بیا به هغه درته ښکاري کله نو نور به هم چې دی آخرت درته یادي نو کله به چې یو نیک ولی او بزرگ وفات شو دا خو ډېر نقاشانو نو په تیږه کې به د هغه ولی او د بزرگ نښه برابره کړه شکل او صورت به ورته برابر کړه هغه به ورته په قبر باندې کېښو دوی خو د هغه بت عبادت نه کوو د آخرت دپاره ذریعه ګرځه وروستو کشران چې راله هغوی ورته سجدې شروع کړې نو کار خراب شو نو بس د بوتانو عبادت شروع شو بیا الله تعالی ورته انبیا راولېږل نو زه ملګرو ته وایم چې د خپل پیر صاحب ناکسونه مه وباسئ زمونږ طالبان چې دي دا د خپل پیر صاحب عکس واخلي او په موبایل کې واچئ او چې کله دا موبایل خلاصئ که نه د هغه پیر صاحب عکس اول ښکاره شي نو دی مچي کی دا پیر صاحب سره مینه نه ده دا د مرشد صاحب سره مینه ته ګناه کوي بیا به وروستو داسې وخت راشي مولوي صاحب چې بیا به ورته سجدې خلک کوي تاسو ته ما ونه وي زموږ یو ملګری و کور ته یې بوتلمه او د پیر صاحب نه عکس ویستلی و څومره چې دیوال و دومره عکس هم او چې ورغلو که نه نو پیر صاحب د عکس نه دی د پښې دی ورته مچې کړي او سترګې ورباندې کېښوې ما ورته وی دا کار خو دې غلط وکړه دا خو پیر صاحب نه دی که نه دا نیکانو خلکو سره چې مونږ او تاسو مولوي صاحب ربط او تعلق ساتو دا دې لپاره چې مونږ او تاسو الله ته نږدې کړي او تصویر خو حرام دی ناروا دی که نه ما ته څوک وایي که څنګه دی زه یم ناروا ده ویله دا تی چې وباسې دې ویډیو کې او دې شیونو کې ما ګوره دا یو ګناه کول دي او یو مسئله کول دي ګناهګاران خو مونږ او تاسو ټول یو الله تعالی دې راته معافي وکړي خو منبر به نه بدنامئ د اسلام او د دین مسلې سره به کار نه لرئ زمونږ فکر دا دی چې دا ګناه خو ده عکس خو دی خو چونکې ذریعه د خلکو د خبرولو ده نو هغه فایده ده د دین او د اسلام د نشر پکې ډیره ده الله نه امید کوو چې په دې ګناه به مو ونه نیسي او چې زه ورته حلال ویم دا خو مې منبر غلط کو نو دا مرشد او نیکان خلک چې مونږ او تاسو د هغوی نه ذکر اخیستی هغوی مجلس کې کینو مولوي صاحب دې دپاره چې مونږ او تاسو الله سره یو ځای کړي ته چې تې عکسونه وباسې او کور کې لګې او په موبایل باندې لګې او بیا مچکې دا به تا الله سره یو ځای کوي که لرې کوي به دي دا خو دې لرې کوي او دا ګوره هغه پیر صاحب هم ته بدنامۍ که نه تا ته خو پیر صاحب نه دی ویلی چې بچیا ما نه یو عکس وباسه او د موبایل په سکرین باندې ولګوه کله چې موبایل خلاصې نو بیا مچې کوه یا یې ما نه عکس وباسه او کور کې په دیوال ولګوه
دې درته ویلي کله درته ویلي اخو درته وایي بچي الله الله وایا الله یادوا ذکر کوا مراقبه کوا گناو نکې اخو درته دا وایي او تا ته غلطه فایده واغست نو بیا به خلک وایي چې لکه موږ پیرانو سره ربط نه ساتو دوی خدا دا کارونه کوي او کارونه پیران نه کوي دا لاندې خلک یې کوي نو داسې مه کوئ ښه عکسونه ښه شی نه دی او مچې کول خو بیا بلکل ښه نه دی ما هغه ته وی دا کار دی غلط وکړو ما ته وی شریعت اور ہے او طریقت اور ہے شریعت جدا دی او دا زمنګ محبت ته مونږ سره کار مه لره ته د علم ظاهر والا ہے او موږ د علم باطن والا ہے بے دماغ هم خراب شي کنه بے دماغ خراب شي وای ما خسي طویل دي چې کله کوټه تراغله او زمنګ د دې پیر صاحب اکسته مچ نه کو نه په ما طلاق دې ته خيار وای ښا نو احتیاط کوي ښا د ابتدا ګوره د دې شیونو نه شروع ده ابتدا ذکر کوي الله یادوي خپل مرشد چې صدر طویل دي کنه باغی عمل کوي تلاوت کوي درود شریف وای پیر صاحب هم در نه خوشاله ایمان به مستاسو محفوظي اکثرت څنګه وباسي او پخې بیا مچ کوي نه خو صحیح کار نه کوي ها موږ طالبان ټول دا کار کوي نه صحیح نه ده ها ناروا